د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په مومند قبایلي ضلع کې د بې درکه خلکو لپاره د اتوار په ورځ کېدونکي احتجاج کې د انتظامیې لخوا برخې اخیستو ته نه دی پرېښودل شوی او د لارې نه بیرته ګرځول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي هغه احسان الله احسان چې د چاودنو او بریدونو ذمہواري یې قبولولی هغه ته دوی یعنی ریاست لارې ورکړي، خو هغه خلک چې د چاودنو او بریدونو مخالفت او د امن خبره کوي په هغوی لارې تړل کیږي چې دا د دې ریاست ترجیحات دي. د کوس مومندو اسسټنټ کمشنر ډاکټر محسن حبیب میډیا ته ویلي چې د پرون ورځې راهیسې په مومند ضلع کې دفعه 144 پر ځای کړل شوې ده او انتظامیه داسې اطلاع لرله چې مومند ایجنسۍ ته د منظور پښتين د تګ سره د امنیت وضع خرابېدای شي. د اتوار په ورځ په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په یکه غونډ چیک پوسټ مومند ایجنسۍ ته د منظور پښتون د ننوتلو مخه نیول شوې او د امنیتي عسکرو منظور پښتين او د هغه ملګري نه پرېږدي چې مومند ایجنسۍ ته ننوځي. منظور پښتين میډیا ته ویلي ټاکل شوې وه چې نن په مومند ضلع کې د لادرکه کسانو دپاره یوه احتجاجي ناسته وشي او په دغه ناسته کې دته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. هغه وویل په یکه غونډ چیک پوسټ انتظامیه د هغوی مخه نیولې او دا تاثر یې خورولو چې کني دوی د سیمې خلک وړاندې تګ ته نه پرېږدي، خو هغه وایي چې د سیمې خلکو درته ویل چې موږ در سره یو او په وړاندې به ځو. هغه وویل دا چیک پوسټونه کله هم د ترهګرۍ په ضد نه دي بلکې تل د پښتنو د ځورولو لپاره ترې کار اخیستل شوی او نن چې ضرورتمند پښتانه په دې چیک پوسټونو اوړي نو دوی ترې سړکونه بند کړي او ځوروي یې. هغه زیاته کړه نن هم دوی په چیک پوسټونو په زرګونو ګاډي ودرولې دي، موږ یې هم ودرولي یو او موږ څه خبره کوو، موږ امن غواړو، موږ د آئین او د قانون خبره کوو. هغه وویل احسان الله احسان چې د چاودنو ذمہواري قبلولې هغه ته دوی لارې ورکړې، خو کوم خلک چې د امن خبره کوي په هغوی لارې تړي او دا د دې ریاست ترجیحات دي. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ هم میډیا ته ویلي منظور پښتين غوښتل مومند ایجنسۍ کې د بېدرکه خلکو دپاره کېدونکي احتجاج کې برخه واخلي، خو ریاست هغه پسې خپل خلک راویستي او دغلته د تګ څخه منع کړی دی. محسن داوړ ویلي دلته هر چاته د هیواد آئین او قانون د خپلې رایې د څرګندولو او د سیاسي فعالیتونو حق ورکړی دی، خو له بده مرغه هغه قوتونه چې په پښتنو یې خپله خاوره تنور کړې ده اوس غواړي د خپلو بړیسو په مټ د پښتنو د روانې مبارزې مخه ونیسي. هغه په نننۍ پیښه د خفګان په څرګندولو سره وویل چې میلمه پالنه د پښتنو یو زوړ او پیژندلی روایت دی او پښتانه کله هم په خپل کور یا خاوره کې د خپل مخالف سپکاوی هم نه کوي، خو اوس ریاست دا نوې لوبه شروع کړې ده چې لکه څنګه په باجوړ کې څو موده وړاندې خپل بړیسي راویستي او همدغه راز اوس د منظور پښتين مخه هم مومند ایجنسۍ کې په خپلو کسانو نیولې ده. محسن داوړ وایي په داسې رقم کې څو کسانو د ټول مومند قام د بدنامولو هڅه کړې ده، خو د دوی په شا ولاړ قوتونه باید پوه شي چې په داسې عملونو نه خو دوی حقایق له خلکو پټولی شي او نه د پښتنو د حقونو دپاره روانې مبارزې مخه نیولی شي. نوموړي وویل اوس خو د میډیا او سوشل میډیا دور دی، دوی چې څومره زموږ غږونه غلي کول غواړي دومره به زموږ غږ دنیا ته په شدت سره رسیږي. محسن داوړ وایي دا د هغوی خپله خاوره ده او په خپله خاوره کې د اوسېدو دپاره چانه د اجازت اخیستو هیڅ اړتیا نه لري. هغه وایي که نن منظور پښتين مومند ایجنسۍ ته نه دی پرېښودل شوی نو هغه به له دې وروسته بیا مومندو ته لاړ شي او دا ځل به هغه سره تر دې هم ډېر ملګري بدرګه وي.